د وخت خبره ده په یو ښار کې یو ځوان اوسېده چې نوم یې عبدالغفور و. عبدالغفور د ډېر لوړې درجې سست او آرام غوښتونکی ځوان و. د کار کولو داسې تښتېده لکه وزه چې له بارانه وتښتي. د عبدالغفور پلار ډېر پخوا وفات شوی و. مور یې د مزدورۍ او سخت کار له لارې د ځان او خپل زوی ساتنه کوله، خو کله چې ډېره بوډۍ شوه نور یې د کار وس نه درلود. نو پرله پسې عبدالغفور ته نصیحت پیل کړ چې کار وکړي او د خوړلو او څښلو انتظام وکړي. خو عبدالغفور خو له مخکې سست و. سهار به مور یې په زور راپاڅوه او ورته به ویل: ای نالایقه عبدالغفوره، پاڅه بدبخته، لمر د سر نه هم پورته شو او ته لا ویده یې، ولاړ شه مزدوري وکړه، که نه نو لوږه به راشي. عبدالغفور به په نارامۍ راپاڅېده، چای به یې وڅښه او بهر به ووت. بهر به بې هدفه ګرځېده. غرمه به بېرته کور ته راغی. مور به یې کنځلې ورته کولې، خو بیا به یې خواړه ورکول. کله به چې عبدالغفور د خوړلو وروسته د څملاستلو لپاره کټ ته ورنږدې شو، مور به بیا ورته په قهر شوه او له کوره به بهر ایسته. بهر به ګرځېده، کله ناکله به ناست و او تشې خبرې به یې کولې. ماښام چې تیاره به شوه بېرته به کور ته راغی. مور به یې بیا راټه، خو مور به یې د مینې له امله ورته خواړه ورکړل. عبدالغفور به ډوډۍ وخوړه او بیا به بېغمه خوبونه کول. همداسې شپې ورځې تېرېدې تر دې چې لوږه ورباندې راغله. مور یې فکر کاوه که دا کار ونه کړي زما له مرګ وروسته به هغه سره څه کېږي، واده به یې څنګه کېږي. مور به یې همدا سوچ کاوه او پرله پسې به یې لعنت ورباندې ویل. عبدالغفور له دې خبرو سره عادت سوی و. کار خو له لرې خبره وه، د کار په اړه فکر هم نه کاوه. یوه ورځ د هغه مور ته دومره غوسه ورغله چې د سهار چای هم ورنه کړ. له لاسه یې ونیو، تر دروازې یې وباسه او ویې ویل: نن به هغه وخت ډوډۍ وخورې چې څه دې ګټلې وي. عبدالغفور ډېرې زارۍ وکړې: مورجانې، ای زما ګرانې مورې، لږ تر لږه د سهار چای خو راکړه. خو مور یې کلک انکار وکړ. مجبور شو چې کور پرېږدي. په خفه مخ کوڅو کې ګرځېده. د لارې په اوږدو کې تر چوک ته ورسېد. هلته ګڼه ګوڼه وه. عبدالغفور هم ورنږدې شو. د پاچا مامور په لوړ ځای ولاړ و او اعلان یې وکړ: ای خلکو، د پاچا حکم واورئ. ماښام ته یو آدم خوړونکی زمری راغلی. تر اوسه ډېر خلک خوړلي دي. د پاچا فرمان دی څوک چې د زمری ژوندی یا مړ راولي ډېر انعامونه به ورکړل شي. ګڼه ګوڼه خپره شوه. عبدالغفور هم روان شو او په زړه کې فکر پیل کړ: که زه زمری ونیسم پاچا به انعام راکړي، خلک به مې زړور وبولي، مور به مې خوشحاله شي. همداسې سوچ یې کاوه چې ناڅاپه له شانه غږ شو: ای عبدالغفوره زویه، عبدالغفوره! چې وکتل اچې اپا ولاړه وه. هغه د محل یوه بوډۍ ښځه وه، خلکو به اپا بلله. عبدالغفور سلام ورکړ. هغې وویل: ژوندی اوسې زویه، دومره سهار چېرته روانې؟ عبدالغفور وویل: د کار په لټه کې یم، مور مې له کوره ایستلی یم. اچې اپا وویل: زه زویه، زما کور ته راځه، چای به درکړم او 10 روپۍ به هم درکړم، خو یو کار به راته کوې. زما خر بېګا چېرې تښتېدلی، رسۍ شکولې ده، ته یې راوګرځوه. عبدالغفور ومنله. چای وڅښه او د خره په لټه کې روان شو. ټوله ورځ یې ولټو خو پیدا نه شو. ماښام بېرته راغی. باران پیل شو نو د اچې اپا په کور کې پاتې شو. کور یې خام و، له چته به اوبه څڅېدې. عبدالغفور وویل: اچې اپا، زمری هم ښار ته راغلی دی. هغې وویل: زه نه له زمري ویرېږم نه له فیل، زه له دې څڅېدلو ویرېږم. زمری چې د باران له امله د کور دیوال ته ولاړ و، دا خبره یې واورېده. فکر یې وکړ: د څڅېدنه له ما هم خطرناکه بلا ده. باران ودرېد. زمری ځنګل ته ولاړ. اچې اپا ورته وویل: زویه، کور ته روان یم، داسې ځنګل کې در سره وګوره، کیدای شي خر هغلته وي. عبدالغفور هم روان شو. په تیاره کې یو سیوری ولید. هغه زمری و. خو عبدالغفور ګمان وکړ چې خر دی. ورنږدې شو. 2-3 لغتې یې ورکړې. رسۍ یې ورواچوله او کش یې کړ. زمری هم فکر وکړ دا ماغه خطرناکه بلا ده، نو غلی ورسره روان شو. کور ته راوست او دروازې مخې ته وتاړه. سهار زمری وغورېد. عسکر راغلل. زمری ولید. پاچا ته خبر ورکړ. زمری بندي شو. عبدالغفور اتل وبلل شو. پاچا ورته زرګونه اشرفۍ، آسونه، نوکران او ماڼۍ ورکړل. عبدالغفور لا ډېر سست شو، خو وزیرانو له امله به آرام نه شو کړی. کله چې د جګړې خبر راغی، وزیرانو خپل پلان جوړ کړ او عبدالغفور یې جګړې ته ولېږه. هغه یو کمزور اس غوره کړ، خو هماغه اس ډېر تیز و. اس منډه کړه. عبدالغفور له ویرې له امله ونې ته لاس وغورځاو. ونه له بیخه راووتله. دښمنانو چې ولید یو سړی دی چې ونه یې له بیخه راایستلې او زموږ طرف ته را روان دی، دښمنان وتښتېدل. جګړه وګټل شوه. پاچا عبدالغفور وزیر کړ. وروسته عبدالغفور خپلې مور ته وویل: مورې، خیر مو په دې کې دی چې ښار پرېږدو. دا 2 ځله اتفاق و، 3م ځل نه پوهېږم چې څه به راپېښېږي. هماغه شپه دواړه له ښاره ووتل. ګرانو دوستانو، هیله ده کیسه به مو خوښه شوې وي. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ
او دا ویډیو د لیدو نه مننه. تر بلې ویډیو پورې مو پر خدای سپارم. الله حافظ.